سلامونه او نیکی هیلې ټولو افغانانو پښتنو ورونو ته چې په هر ځای کې وي الله تعالی هم کامیاب آباد او ودان لره. اول د ملي بیرغ مبارکي درته وایم، د افغانستان د ملي بیرغ الله تعالی دې دا بیرغ همیشه همداسې اوچت لري. همیشه الله تعالی دې په ټولو بیرغونو کې د ټولو بیرغونو سردار لري او مشر لري. انشاءالله افغانان ورونو مخکې مونږه په دغه باندې خبرې کړې وي، په حسن خان احمدي صاحب باندې چې کوم خپل پټګی ګزار کړی او کمیس ایستلی او پرتوګ یې د بېادبي د مافې لرې کړی. خبره دا ده چې افغانان ورونو مونږ او تاسې باید په مطلب ځان پوه کړو. باید مونږ او تاسې زه هېڅکله دا شی زه نه دغه کومه چې ګنې دا د ښه کار کړی، که ډېر هم دغه کېدی خو دا پټګی به یې ګزار کړی وی، کمیس ته ضرورت نه و، پرتوګ ته ضرورت نه و، نو زه هغه څه نه دغه کوم چې ګنې دا د ښه کار کړی چې پرتوګ یې لرې کړی او یو کمیس یې لرې کړی. بېادبي د مافې زموږ مشر سړی دی، موږ ورته احترام لرو او دا ویل هم باروبار په هغې باندې ښه نه دي چې موږ دا خبره یاده کړو. خو دې سره زه یو خبره کوم چې موږ په دې شي باندې ایمان دی چې څوک قوم پرستۍ ته لمن وایي هغه د اسلام نه خارجېږي. د پیغمبر علیه السلام حدیث شریف دی، هغه وایي چې کم خلک دغه کوي قوم پرستي کوي هغه د اسلام نه خارج دي، یعنې زما امتیان نه دي. او همداسې زه په خارج کې اوسېږم، په کفري نړۍ کې څوک چې قوم پرستي کوي دلته جرم دی. قوم پرستي یعنې په اسلام کې هم جرم دی او په کفر په دغه کې جرم دی. یعنې دا دومره غټ کاله مخکې پیغمبر علیه السلام په دې دا زه که هر یو موږ ټولو ته احترام لرو، ټول زموږ ورونه دي، ټول زموږ د زړه سرونه دي. وروره د دې مطلب نه دی چې موږ یو شخص پسې راشو هغه ظلم یې کړی په افغانستان کې، هغه د هزارهګانو نمایندګي کوي، یا د تاجکو کې، یا د ازبکو کې، یا د ترکمنو کې، یا د پښتنو کوي. د هغې مطلب دا نه چې موږ هغه ټول قوم ته بې احترامي کوو، نه، دغه قومونه زموږ سر سترګې دي، دغه ته موږ ټولو ته احترام لرو. ښه او بد په هر ځای کې وي، مګر موږ خپل غم جوړو، موږ خپل مصیبت جوړو، موږ خپل چې پښتنو سره کوم ناروا عمل کوي چې هر څه وبخئ. ډېر چې د نېټ پرابلم راغلو. مجید سلامونه ته دی، وعلیکم. زه چې کله سړی رالم دا بیا دا لایف صحیح نه دي، نو بخښنې سره ستا د لایف اپشن راغلی دی، خو زما رالم بیا هغه لایف نه دا کېږي. نو خبره دا ده چې افغانان ورونو څوک هم چې ثبوت غواړي سړی زه په چلنج ورته وایم، په چلنج نه، یو نه، دوه نه، درې نه، څلور نه، په سلهاو کسان به زه به شهیدان در چې په بغلان کې ظلم شوی، په بغلان کې انتهایي ناروا عمل شوی، په بغلان کې یوازې دا نننۍ خبره نه ده وروره، دا د وروره د 2001 نه دغلته وروره کله چې هغه افغانان چې ښکته مقبوضه افغانستان کې پراته وو، هغې چې کله خپل افغانستان لوی وطن ته تله، نو هلته چې دوی کورونو ته تله، په هغه وخت کې د کورونو ته نه پرېښوده. هغې وخت کې ورور نه د تعلیم نوم و نه طالب و. دا د 2001 د 2002 خبرې درته زه کوم، دا د 2020 خبرې درته زه نه کوم. نو خبره دا ده چې موږ هېڅکله موږ قوم پرستۍ ته لمن نه وو، نه موږ زه قوم پرست خوښومه. په خدای کې نو که په خدای تاجک، ازبک، هزاره، ترکمن یا ګوجر خو څه کې چې زه پنجابي هم زموږ مجلس سره دي، پنجابی که نه هم زه د پښتون نه هغې ته ډېر دغه لرم. زه هم د زړه ته چې شیران شي چېرې دا وګوره دا ټول پښتانه دي یو ځای کې ناستي سره، او زه رالم او وروره ما ته سپک نظر وکړو، زه هغه ته د پښتون نه کلکه ستړي مشو کوم، ځکه موږ ته اسلام دا وایي، موږ ته انسانیت دا وایي، موږ ته افغانیت دا وایي، موږ ته پښتو دا وایي چې د یو بل احترام کول په موږ باندې فرض دي. مګر زیاتې موږ هېڅکله نه منو ورورو، زیاتې روان دی وروره په دې دغه کې. او همدغه ګوره تاسې په دې مطلب ځان پوه کړئ چې دغه حاجي صاحب حسن خان احمدي صاحب سره به ستاسې اختلاف وي، زما به هم ورسره وي، خو هغه چې کوم شی وایي دا شی حقیقت لري، هغه چې کوم شی وایي دا شی حقیقت لري. که څوک یې نه مني زه ورته په ثبوت باندې دا شی رسوم. هر یو سړی چې ما ته په دې سوشل میډیا کې ما ته دې ووایي، زه ورته چلنج ورکوم چې زه وایم چې هلته کم عملونه شوي دي. خو خبره دا ده وایي اصلي له اشارت دی او کمصل له کوتک دی. نو موږ او تاسې پښتانه افغانان باید په اشاره باندې پوه شو، باید نور دې لوڅو موضوع ته ګوتې ونه وړو چې کوم ناروا عملونه شوي.
ولې کوي افغانانو ولې کوي دا ورور صاحب مهربان خپل هر بلاګونو باندې راځي ټول کارونه وایي د پښتون د لاسه وړاندې نو ټول پښتون خو مه یادوه وروره ښه بد خو هر څه کې وي زه پوهېږم چې پښتون کې ډېر لانجې شته مګر د هغې مطلب خو دا نه دی چې پښتانه ټول خراب دي همداسې به په تاجو کې وي ازبکو کې به وي ترکمنو کې به وي هزاره کې به وي د دې مطلب خو دا نه دی چې ټول خراب دي ښه بد خو هر ځای کې وي که اوس موږ په فیسبوکونو را ولګېږو چې پښتونه ستا د لاسه خرابه ده پښتونه ستا د لاسه خرابه ده ما ته جواب راکړه په 2001 کې د چا د لاسه خرابه شوه په 2001 کال کې چې د امریکایان راله او دا ټول اختیارات یې دغه یو خلکو له ورکړه په لاس کې ډالر یې ټول یې واغستې وزارتونه یې ټول واغسته د چا د لاسه خرابه شوه هلته پښتون آیا په 92 کې چې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو هلته دغه خلک چې راله یا دا ټول پښتانه چې د حکومت چې پاتې او 15 حکومتونه په دې کابل کې جوړ کړه آیا هغه د پښتون د لاسه وشوه یوازې په هغې کې پښتون مجرم و نو ولې تاسې یو طرفي قضاوت کوئ زه د یو سپکاوی نه غواړم نه د ترکمن نه د هزاره نه د وروره صاحب مهربان نه د تاجک د ازبک نه د ګوجر نه چې هر یو قوم موږ سره دا کوي د یو دغه په ما باندې فرض دی څنګه چې د پښتون عزت او احترام کوم د هغې نه بې دوه چنده د هغې کوم چې د هغې اړه ته څه رانشي چې ونه وایي چې یاره چې وروره چې دا یو پښتون دی دا وګوره موږ سره صاحب مهربان منفي وضع کوي زه والله کې په پارسۍ پوهېږم زه په پارسۍ نه پوهېږم په دري ژبه خو په خدای کې نو که چې ما سره دلته دا مرګړي به زما ویډیوګانې ګوري چې کله ما سره دلته یو دري زبان په پښتو نه پوهېږي زه لګیم ما ته ګوډه هغه خپل وس مطابق هغه دري ورسره ویم زه یم چې اړه یې سره رانشي زمونږ ایمان دا دی زمونږ په ایمان کې دی خو زما خصوصا د خپل ځان خبره کوم زما د خدای د ایمان اخلاصي کې که زه به دا فرق ساتم د دې نه خو نوره غټه خبره نشته د دې نه خو نوره اوچته خبره نشته ځکه د ایمان نه ماته یو شی معتبر نه دی که زه دا فرق ساتم زه یم موږ ټول یو افغانان یو ټول د دغه خاورې بچی نو که هغه هر یو وي خو ظلم ناروا چې دا بالکل موږ نه برداشت کوو په بغلان کې وروره ناروا کېږي زیاتی کېږي وروره د دغې پوښتنه دې وشي د دغې پوښتنه موږ د حکومت نه دغه کوو چې دا دې وشي باقي پاتې شوه احمدضیاء صاحب چې کوم کمیس یا پټګی دا کړی دا زه دې نه دا کوم چې دا ولې داسې کار وکړو خو د دې په شا چې څه دي هغه تاییدومه زه یم که ډېر نه ډېر د دې دغه وې خو پټګی به یې راغستی وې ځمکې ته به یې ایشتلی وې خو هغه احساساتو کې رالو ته مهربانه دا کار وشو او دا کومه دا خبره نه ده چې یاره ګنې موږ دا ویو چې یاره دا د ښه کار کړی دی او یا د خلک د دې نه غلطه استفاده کوي چې پښتنو ته دې پیغورونه ورکوي د هغې نه یې رقم عکسونه جوړ کړي صاحب مهربانه لږ وشرمېږي خپل پښتانه راځي د هغې نه غلط عکسونه جوړوي او په فیسبوکونو او په دغه کې یې نشروي اول خو هغه یو مشر سپین ږیری سړی دی که دا کار یې غلط هم وکړو تاسې پرې پرده واچوئ الله تعالی وایي چې ته په بل باندې پرده واچوې الله تعالی په تا پرده اچوي موږ ته اسلام څه وایي موږ ته زموږ دین څه وایي زموږ پښتو زموږ افغانیت څه وایي هیا یو سړی دغه شي موږ تاسې نور هم دغې بې پردې کړو نور هم بې دغه کړو نو خبره دا ده که دې باندې څوک دومره خفه کېږي چې د دې نه وروره کمیس ایستلی دغه ایستلی په هغې دې خفه شي چې دغه امریکانیان دغه پنجابیان زموږ کورونو ته راله زموږ د افغانانو پښتنو کورونه یې وروره تالاشي کړه زموږ بېعزتیان یې وکړې که په لر کې وي که په بر کې وي په دغې باندې دې سړی خبره وکړي دغه د دې جرم د هغه جرم زیات دی چې پنجابی دله په کور راننوتو بېعزت یې کړي بې محترم دا هغه ښځې چې د نور نه بل چا مخ نه لیدلی په هغې باندې ټول پنجابیان د په کورونو راننواته او همداسې امریکانیان راننواته په هغې نه بیا خلک خبرې وکړي چې په دې باندې په یو بابا باندې تاسې لګېږئ خبره ده افغانانو چې زما خپل دریځ زما خپل موقف د اول نه چې څنګه دی انشاءالله تر اخره پورې به دا وي والله کې نه دی د طالب پروا وساتم والله کې نه دی د حکومت پروا وساتم یو پروا نه د نظام ملاتړی سړی یم د نظام د افغانستان د وزارتونو د ټولو شن دغه سړی یم هغې ته چې هر یو سړی راځي په دې چوکۍ کښېني د افغانستان په اړه ته راځي زما ورته سلام دی زما رئیس جمهور دی زه ورپسې بد رد نه یم غندنه یې کوم غلط دغه کوم خو د دې مطلب دا نه دی چې زه خدای نخسته د نظام خلاف یم خدای نخسته نظام ما درته مخکې ویلي نظام زما دا ملا تیر دی که نظام زما ختم شو زما د ملا تیر مات شو او دا درد موږ په 92 کې لیدلی دی د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې چې د ډورنلینډ شهید و چې هغه په هغې کې خپل سر د ورته د هغې د وخته موږ دا دغه لیدلی زه په فخر سره دا خبره کوم والله کې د چا نه د مجاهد زوی ما په فخر سره دا خبره کوم چې ډاکټر صاحب نجیب د ډورنلینډ شهید دی په فخر سره کوم چې سر یې په همدغه باندې قربان کړو نو خبره دا ده چې دې هر ما اوسه پورې یو رئیس جمهور ته توهین نه دی کړی تاسې ما یو ویډیو وښیه که ما د ملا عمر صاحب نوم په غلط اغستې سیم مې ورته ویلي
ملا برجان صاحب، همداسې نور، همداسې اشرف غني صاحب، هر یو رئیس جمهور چې دی د افغانستان ما ورته توهین نه دی کړی. انشاءالله دا ټول شیونه زما په ریکارډ پراته دي، تر دې پورې چې د عمران خان نوم چې دغه زه عمران خان صاحب ورته ویم. زه ولې غلط دغه والم؟ ولې نه د چا د بیرغ بې احترامي کوم، نه د چا د رئیس جمهور بې احترامي کوم، خپل موقف مې د خپل لاره مې د هغه اختیار کړې ده. نو په دې کې وروره صاحب مهربانه د دغه بغلان باید چې موږ او تاسې څېړنې وکړو، په حکومت باندې غږ وکړو چې دغلته ظلم روان دی، دغلته وروره د خلکو نه ځمکې اخیستل شوي، کورونه ایستل شوي، بېعزتیان یې ورړول شوي. که څوک یې ثبوت غواړي زه ورته ثبوت ښیم، مګر نه دې نه تاسې موږ مه اړوئ. د دغې باندې ورور زموږ مطلب دا نه چې موږ قوم پرستي کوو، د قوم پرستۍ ما خپل وضاحت ورکړو. موږ ټول قومونو ته په افغانستان کې احترام لرو. همدغه قوم پرستي وه چې دغه 92 کې د افغانستان ته راوړه او د بده مرغه ټول کابل یې وران کړو، په زرهاو په لکاو شهیدان موږ ورکړه، همدې قوم پرستۍ د لاسه. او چا وکړه؟ همدغه اوس چې په کابل کې ناست دي، په دې حکومت کې ناست دي، د امریکایانو ډالر خوري، د هماغې وروره وظیفې خوري، همدغه د لاسه، همدغه خلکو د لاسه چې دا اوس په کابل کې ناست دي. همدغه بعضې اشخاص اوس هم ناست دي هلته صاحب مهربانه، همدغې وروره د پښتو، د پارسۍ، د تاجک، د ازبک د ازارۍ مسلې پیدا کړي چې افغانستان یې د بدبختیانو سره مخامخ کړو. موږ نه دی پیدا کړی، موږ نن هم یو چې هر څوک قوم پرستي کوي، هر څوک. دا رضا علي که چې شی وروره بلاکومه دې سم کمنټ کوه. خبره دا ده دا وروسته د بلاکوم. نو خبره دا ده چې افغانانو ورونو موږ به خپله مبارزه صحیح ساتو. زه د ولس غږ یم، دا خبره دې واورې. زه د عام چې په سړک باندې کیلې خرڅوي د هغې غږ یم. زه د هغه خلکو غږ یم چې په سړک باندې چولې خرڅوي د هغه خلکو غږ یم. زه د هغه عام دکاندار غږ یم چې په دکانداري کې په ولس کې. زه د هغه خلکو غږ یم چې شریعه خرڅوي. زه د هغه خلکو غږ یم چې صاحب مهربانه دیاړي کوي. زه د هغه خلکو غږ یم چې مظلومان یې ظلم ورسره شوي. زه د چا پروا نه ساتم، زه د چا په قصه کې نه یم. خلک دې لګې خبرې دې کوي، شل ټاپې به لګوي صاحب مهربانه. زما ویډیوګانې اوسنۍ نه، زما 6 کاله مخکې ویډیوګانې راواله، کمې خبرې مې چې کړي الحمدلله هغه نو ټولې رښتې دي، ټولې رښتې دي. ګوره هغې وخت کې به دې طالبانو سره ما لایفونو کې خبرې کولې، خلکو په ما باندې الزامونه لګول چې ته طالبانو سره خبرې کې ته هېرېږي. ما به طالب په احترام راغوستو، په احترام به مې کوزو، دا ټول ما سره لایف کې غږېده. مګر یوه خبره د غلطو ثبوت کې چې ما هغې ته په هغې وخت کې کړي یا اوس نه کړي. ځکه زه پوهېږم چې دغه افغانستان چې دی دا زموږ شریک کور دی، د زموږ رغېدل نشته. که هغه طالب وي، که تاجک وي، که ازبک وي، که هزاره وي، که ترکمن وي، که هر څه وي، هر سړی که دا سوچ وکړي چې یاره زه به یو قام ورکړم، هېڅ څوک یې نشي ورکولی. داسې کوشش ډېرو شو چې موږ سره مهربان یو بل سره ورک کړو، مګر همدا کوشش ناکام دی. او زه بل په دې زه پوهېږم چې هر نظام کې که هغه دا وي، که هغه د طالبانو، که هغه د مخکینیو، په دې کې ځان ظلم به د کومه نه، په دې کې ځان زه یو منځګړی غواړم چې وساتم. ځکه چې دا نظامونه بې اعتباره دي، دا خلک بې اعتباره دي، دا یو هم د اعتبار وړ د قبول د وړ نه دی چې تاسې ته به یې رګنې سره برابر داسې کلک نظامونه وي چې هغه تاسې ته به د 15 کاله دپاره یا د 20 کاله دپاره دوی به کار وکړي. دغه هر یو نظام کې چې چا دغه کړی دی، سیټ یې اخیستی دی، هغه نن په دښمنۍ اخته دی، هغه نن په لانجه اخته دی. پوه شئ؟ نو هېڅکله به انشاءالله زما د خولې نه د قوم پرستۍ د ټول تاجک، ازبک، ترکمن، هزاره ورونو ته ویم چې هېڅکله به تاسې ما دلته په انګلینډ کې پیژنئ، تاسې په عملي دغه کې زه لیدلی یم. قسم په خدای دی چې زه پښتون ته یو ځل ستړي مشو کوم، دغه نورو قومونو والا ته 2 ځل کوم، که هغه هر یو قوم والی. ځکه چې ما ته زما اسلام، ما ته زما پیغمبر علیه السلام د اخلاق ښودلي، ما ته زما افغانیت، زما مور او پلار د اخلاق ښودلي. هېڅکله به زه فرق ونه ساتم. که ظلم کېږي، زه ظلم په خلاف باندې به چې هر څوک یې وروره برک پې بیا نه نیسم. دا د وکالت دغه ما رمضان بشر دوست صاحب ته کمپین کړی، زما ویډیوګانې هلته شته دی، د هغه کس مې ولګو چې رمضان بشر دوست صاحب کامیاب کړي. او نن هم که چېرته د رئیس جمهوري دغه شي، په خدای یقین وکړه چې زه به رمضان بشر دوست صاحب ته کمپین کوم، والله کې بل پښتون ته وکړم. ځکه په هغې کې ما ایمانداري لیدلې ده، په هغې کې ما افغانیت لیدلی، په هغې کې ما سادهتوب لیدلی، په هغې کې ما اجتماعي لیدلی. والله چې ورور مې د هغې په مقابل کې ودرېږي چې زه به رمضان بشر دوست صاحب ته دغه کومه کمپین کوم. ځکه زه هغه هیله م چې هغه یو کوالټي، یو ځای پکې شته دی. د 100 جنګ سالاران یو طرف ته که او د رمضان بشر دوست صاحب یخته بل طرف ته که، والله کې ورسره سم کړم. خو خبره دا ده چې موږ دې شیانو ته لمن نه وو. زه هغه سړی نه یم
چې د اشرف غني صاحب په ځای باندې مې هزاره ته کنځل کړي، تاجک ته مې کړي وو، ترکمن ته مې کړي وو، ازبک ته مې کړي، نورو خلکو ته مې کړي. ما هېڅکله داسې کار نه دی کړی. په ریکارډ باندې هر څه پراته دي. ما چې اشرف غني صاحب ته کمپین کړی یا د هغې حمایت مې کړی، په دې شرط مې کړی و چې زموږ افغانستان ته به اولنی شرط د دی چې سوله به راولي. بل زموږ سیستم ټوپک سالاران، زورواکي، دغه جنګ سالاران به د دې دغه نه ورکوي. زه اوس نه کوم دغه نه کوم د اشرف غني صاحب دغه نه کوم، ځکه چا شی ونه کو. ما په دې امید کړی، زه بل امید نه لرم او نه مې بل شی ته دغه وه او نه دغه شوقي یم چې زه مشهور شم. په دې خاطر مې کوو چې اشرف غني صاحب دا کارونه کوي نه کړه. بس خدای په امان، زما سره کومه رشته خو نشته. رئیس جمهور دی د افغانستان، احترام ورته لرم، مشر سړی دی، په بده یې نه یادوم. څوک چې په بده یادوي هم خلاف یم، څوک چې په بده یادوي هم خلاف یم. خو زه حق لرم چې زه مخالفت وکړم. زه حق لرم چې ورته یم چې اشرف غني صاحب تا موږ سره دا وعدې کړې وي، یوه دې موږ سره پوره نه کړه، زه درنه خفه یم. دا زما حق دی، دا د جمهوریت او دا زما د یو افغان دا زما حق دی. بل دا وطن د چا دی نه افغانانو، دا چې هر یو افغاني څنګه چې د نورو افغانانو د اشرف غني صاحب دغه دی، همدغه شان ستاسې هم حق دی. دا د چا شخصي جایداد نه دی چې ډېر څوک فکر وکړي چې اشرف غني صاحب هلته ناست دی، نور دا خلک ناست دي او صاحب مهربانه د افغانستان د هغې دی. نه، افغانستان زما دی، افغانستان ستا دی. په دې ځان پوه کې ځوانانو خپل مبارزې هم کوئ، خپل پوسټونه هم کوئ، خپل ویډیوګانې هم کوئ او دغه وطن چې جوړیږي دغه ځوانان به جوړوي. اصلي سرمایه د افغانستان چې ده دغه ځوانان دي. زه پوهېږم چې پخواني کباړیان پکې ناست دي، هغه ټانګونه او ټوپونه چې لیلام کړه پنجاب ته. زه پوهېږم چې هغه ټوپک سالاران، هغه ظالمان، هغه قاتلان، هغه خاینان اوس هم ناست دي. انشاءالله وخت به راشي، دې سره به هم حساب کوو او انشاءالله هم بیا د وطن نه ورکوو. ځکه چې دغه وطن جوړېدل غواړي، دغه وطن یو کول غواړي. موږ دا خبره کوو چې افغانستان انشاءالله د حکومت خبره راته نه کوم چې حکومت څه کړي څه نه دي کړي، هغه خپل طرف ته. خو کوم کار چې په دې 18 کالو کې د آبادۍ کار په افغانستان کې شوی، په دنیا کې نه دی شوی. ورشئ تاسې کابل ته وګورئ، د دوبۍ په شان بلډینګونه دي الحمدلله. ښایسته کورونه خلکو جوړ کړي، دوکانونه جوړ کړي، مارکیټونه جوړ کړي. دا یو ویاړ خبره ده، فخر خبره ده. د حکومت خبره ته نه کوم، حکومت کې خو په سلو کې نوي وال شوي دي، پیسې غصب شوي. مګر زما ولس دومره بیدار ولس دی چې انشاءالله موږ تاسې سره لس کاله د موږ او تاسو ته سوله راله. په 10 کالو کې به تاسې وګورئ چې افغانستان به انشاءالله ګلې ګلزار وي. صرف یو شی دی، سوله. یو د سولې په ارمان باندې چې یو سوله موږ تاسو ته راله، انشاءالله تاسې به بیا وګورئ چې څنګه پخوا د شهید داود خان په وخت کې انګریزان، امریکانیان، خارجیان، انډین دا ټول تل کابل ته چکر ته، لاورین دا ټول تل کابل ته چکر ته. زیارشاه په وخت کې همدغه شانې به انشاءالله خلک راځي. افغانستان د ایشیا زړه دی. د افغانستان خاوره چې داسې خوږه خاوره په ټوله دنیا کې نشته. افغانستان یو بیل نمک لري، ځکه خو ورته تور مخ هم زور کوي، برې ته هم ورته زور کوي چې افغانستان ته ځان راورسوي. خو ټولو شکست خوړلی، بیا به هم شکست خوري او تور مخی به هم انشاءالله شکست خوري. دا یو هم نه کامیابېږي. نو افغانانو موږ په خپل دریځ باندې ولاړ یو، په خپل موقف باندې زه ولاړ یم. د بغلان د څېړنه وشي، هلته ظلم شوی. ما مخکې په لایف کې ویلې که څوک هم څه رقم ثبوت غواړي زه ورته ثبوت وړاندې کوم. په هوا کې ډزې نه کوم چې په فیسبوک باندې راشم چې مهربانه موږ خو پښتانه خو یې وشرمولو، کمیس یې ویسه، پرتوګ یې ویسه او لونګۍ ګزار کړه. که زه بیا په دې باندې شرمېږم، د امریکایانو په بمبارۍ دې وشرمېږم. په ښکته مقبوضه افغانستان کې چې زما پښتنو سره څه وشو، بېعزته شو، همداسې پورته امریکایانو بېعزته کړه. په هغې باندې زه بیا خبرې وکړم. دا د هغې مطلب نه چې ټول پښتون قوم داسې دی چې ټول پښتون قوم به کمیسونه وباسي. خو مجبوره شو دا کار وکړو. دغه زه نه تاییدوم، دا ته زه صحیح نه ویم. خو خبره دا ده افغانان ورونو چې انشاءالله خپله مبارزه به زما جاري وي. په دې باندې ما تاسو ته وضاحت درکړو چې بارې د ریزوبانونو کېدای شي دا وتړه ته راغلي چې یاره تاسې قوم پرستي کوئ. نه وروره، د ظلم خلاف یو چې هر څوک ظلم کوي موږ سره به ودرېږي. افغانستان زموږ شریک کور دی. غلط تقسیم، غلط شی نه منو. اوس چې بیا مخکې ویډیو کې خبره کړې بیا هم کوم، موجوده چې کوم تقسیمات روان دي، د افغانستان وزارتونه، د افغانستان چوکۍ، قماندانان د امنیې، دا ټول شیونه چې دي دا په غلطه روان دي. پښتنو سره ظلم کېږي. د دغه ظلم په خلاف باندې تاسې موږ سره ودرېږئ چې افغانستان د بل بدبختۍ طرف ته لاړ نه شي. د یو امن او د سولې په فضا کې موږ ژوند وکړو. الله تعالی دې د دې غټ اختر په برکت سره په افغانستان کې امن،
سوله راولي چې ټول افغانان په یو ټغر کینو او د افغانستان جوړ کړو د آینده لپاره چې نور قومونو سره سیلیمار شو څنګه چې نور قومونه په دنیا کې ژوند کوي. زما خبرې همدغومره وي. په الله م سپارم ښه وخت ولرئ. بس دغومره وضاحت تاسو ته و. دا ویډیو مخکې شیر کړئ. په الله م سپارم ښه وخت.